دا هم ګرانه کتونکو زموږ چینل چې نوی جوړ کړی دی هغه د څخه د دې نړۍ مهم وروستي خبر نشروو. ملګرو تاسو خبر هم تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړی هم دا ویډیو لاندې سره سبسکرایب بټن درسره وای ورسره څنګ کې بل نښان راځما او چې موږ هره ویډیو اپلوډوو هغه به تاسو ته په وخت در رسیږي. راځو خبرونه ته. په هلمند ولایت کې د ملي اردو پر یوه هلیکوپټر راکټي برید شوی دی. په میوند کې د اردو مسؤلین وایي چې دغه الوتکه د هلمند په کچاکي ولسوالۍ کې د ناستې پر مهال په ډزو ویشتل شوې ده. په دې وروستیو کې د ملي اردو د هلیکوپټرو د نسکورېدو پیښې زیاتې شوي دي او څوک او کوم کسان پکې زخمیان شوي نه دي، خو طالبان وایي چې په دغه هلیکوپټر کې 16 د ملي اردو ځواکونه ټاپیان او دوه کسه ته مرګ ژوبله اوښتې ده. نو ملګرو دا او زموږ د نړۍ وروستي مهم خبرونه تاسو ته مو در وړاندې کړل. نور خدای سپارو ښه جاري ښه وخت.